انسان کولی شي چې د قرآن څخه خپل آینده معلومه کړي. خو قرآن داسې یو کتاب دی کنه چې هغې نه کولی شي انسان خپل آینده معلومه کړي. نه لکه څنګه. السلام علیکم ورحمت الله. قاري صاحب، انسان کولی شي چې د قرآن څخه خپل آینده معلومه کړي. زه خپله په دې فکر باندې یم چې قرآن کریم کې د ژوند هغه ټول مسایل بیان شوي دي چې انسان څنګه د خپل ژوند مسیر غوره کړي، په کومه لاره لاړ شي که نه. نو زما په ذهن کې کله کله داسې راتېرېږي چې زه میا دا به هم امکان ولري چې یو انسان د خپل آینده د قرآن کریم څخه معلومه کړي چې زه به 10 کاله 20 کاله 30 کاله 40 کاله 50 کاله زما ژوند به په کم حالت کې په کم لیول کې به ځیمه او زه به څوک یم. آیا دا امکان لري؟ او دا خو امکان لري، خو یو خبره ده علماء لیکلي وي خاطب الناس على قدر عقولهم، وي خلکو سره د خلکو د عقل مطابق خبرې وکړي که نه. نو ازما خبرې چې څوک اوري هغه څوک چې هغه قرآن یې ویلی تفسیر یې کړی ترجمه یې کړی قرآن سره رابطه ډېره نو هغه ورباندې پوهېږي. او چا چې قرآن سره رابطه ډېره نه نو دا خلک د زما په خبرو کې سوچ نه کوي، داسې نه چې بل طرف ته وانه وړي که نه. مونږ علم غیب نه ثابتوي انسان د چېرې انسان دپاره علم غیب شته دی. خو قرآن داسې یو کتاب دی که نه چې هغې نه کولی شي انسان خپل آینده معلومه کړي. نه لکه څنګه د دې زه ډېر مثالونه در کوم، ما دا خبرې ښه په غور سره واورئ نو هغې نه وروسته بیا خپله سوچ ورکې وکړئ. اوله خبره دا ده چې عبدالله ابن مسعود او عبدالله ابن عباس هم فرمایي موږ کولی شو چې قرآن یو څپلۍ موږ کېږي څپلۍ پیړ مو ته ثابته کړو چې څپلۍ څنګه دا پیړ مې څنګه جوړېږي، یعنې دا د قرآن نه موږ معلومات وباسو، د قرآن کریم نه موږ ثابت کړو چې دا څنګه جوړ کړو، په کومه طریقه جوړ کړو، 30 سرمن پکې استعمال کړو، دا ټول موږ کولی شو چې قرآن نه دا استدلال وکړو. نو یو چا عبدالله ابن عباس ویلي ښه چې دومره تکړه یم همداسې یو ټیسټ یې په وکړه که نه چې دومره تکړه نو دا د امیر معاویه بادشاهي راته پکې وښیه. تا ته پته وه چې امیر معاویه بادشاه کېږي د قرآن نه، وي دا د قرآن کې وښیه. نو هغه ورته دا وویل ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا، وي که څوک مظلوم ووژله شو که نه نو موږ د ده ولي دپاره سلطان یعنی دلیل دغه کړی دی. نو ده ویل هغه وخت کې وي چې عثمان هو چې شهید شو که نه وي هغه چا وي چې مظلوم ووژله شو نو ما زر قرآن پسې راواړو چې ورګه آینده بادشي اوس د چا ده. نو هلته الله پاک ویلي وي فقط جعلنا لولي سلطانا، موږ د ده ولي دپاره سلطان دوه معنا دي، یو دلیل یو بادشاهي. ما ویلر د امیر دغه په خاندان کې اوس څوک بادشاهي ته رسي د عثمان هو په دغه کې. نو بیا هغه و چې یوازې امیر معاویه د شخصیت و چې هغه علي صاحب په مقابل کې ودرېده، ما ویلر دا سړی بادشاه کېږي، هغه و چې بادشاه شو. نو ګوره دا یو قسم ته هغه د امیر معاویه بادشاهي ورته په قرآن کې وښوده چې ثابته شوې ده که نه. نو ډېر داسې مثالونه دې شته دی، لکه یو څو مثالونه راته نور بیانوم. نبي کریم علیه الصلاة والسلام ژوند چې کوم دی دا خو ټول په قرآن کې الله پاک ورته بیان کړی چې تا باندې دا پېښه راځي دا پېښه راځي دا پېښه ټولې پېښې د همغې مطابق نبي علیه السلام روان و، ځکه نبي علیه السلام په قرآن ښه پوهېده. لکه یو مثال دا دی قرآن کې الله پاک ورته فرمایي موسی د مصر نه مدین ته لاړ، مصر نه چېرته لاړ؟ مدین ته. ګوره مصر مکه، مدین مدینه، پوه شوې اشاره وپکې دا ده چې ته مکې نه چېرته ځې؟ مدینې. ګوره نبي علیه السلام اول نه الله پاک پوه شوی و، ځکه مصعب بن عمر مدینې ته ولیکي چې زه لاړ شم مدینې ته، هلته مصر او مدین ورته الله پاک یاد کړی چې مصر نه لاړ مدین ته. بیا دا چې موسی علیه السلام هلته وویل چې 8 کاله یا 19 کاله زه به شپنېتوب کوم بېرته به نور ځمه، دغه ته یې ویله شعیب علیه السلام ته ما سره به څومره وخت تېری، هغه ورته 8 کاله یا 10 کاله. نبي علیه السلام دې نه دا استدلال کړی و، اشاره و پکې دا چې یاره ته به د 8 کاله یا 10 کاله وروسته بېرته مکې ته راځي، مکه بېرته در کومه درته. ګوره یوسف علیه السلام هلته کوی کې وخت تېر کړ، اشاره پکې دا چې قاریصه ورته به خېږي هلته، نبي علیه السلام ځکه قاریصه ورته وښوده ځکه یوسف علیه السلام کوی کې وخت تېر کړی. ګوره دلته دا اشاره و پکې. همداسې ډېر اشارات پکې نبي کریم علیه الصلاة والسلام ته داسې شته دی چې هغه نبي علیه السلام ونه خپله آینده معلومه کړې وه، خپل وخت یې ته نه معلوم کړی و که نه. خبره دیني سمه قاري صاحب، لکه موږ او تاسو اوس په قرآن کریم کې الله تعالی د یوسف علیه السلام دغه واقعه ذکر کړې ده. نو د ډېرو حکمتونو تر څنګ علماو چې یو حکمت دا هم دی چې سړی کولی شي چې د خپل ځان اقتصاد یا د ملک اقتصاد د دې ادرس نه پیدا کړي. بالکل. نو هغه کولی شي خپله آینده د دې نه جوړه کړي که نه د قرآن نه، ځکه هم موږ چغې وایو چې په قرآن کې هر رقم علمونه شته دی. بل دلیل ما سره دا دی، بل دلیل که نه چې کله اذا جاء نصر الله والفتح دا صورت نازل شو سیده، نو دلته ابو سعید خدری خو فرمایي موږ ټول خوشحاله شو، زه چې ځوانۍ کې وم چې ګوره ابوبکر صدیق څه په ژړا شو، ما د ستر راویستې ما چې دا سپین ږیری وګوره هر وخت یې ژاړي، دا څومره ښکلی صورت نازل شو او دا وګوره دا په ژړا شو دلته. نو ګوره اوس موږ خو داسې نه یو چې ابوبکر صدیق د غیب دعوا وکړه چې زه په غیبو باندې پوهېږم، په غیبو خو نه پوهېدم، خو دلته د قرآن نه استدلال وکړه چې پیغمبر ته نور وفات کېږي. صحیح شوه. عمر هم همدا پوښتنه کړې وه صحابو نه بیا وروسته وخت کې. نو عبدالله ابن عباس ورته پاڅېدلی وي په دې صورت کې الله پاک اشاره ورکړې وه پیغمبر اسلام ته چې پیغمبر ته وفات کېږي. نو نبي علیه السلام باندې چې دا صورتونه نازل شو نو هغې نه وروسته د ده یو غلام دغه فرمایي د شپې به ته هدیرې والاو نه به یې مخه اخیسته
او د ورځې به راته وي د خلکو نه به مخه ښایسته ځکه صحابه ورته یا رسول الله داسې بیانونه یې شروع کړي لکه موږ نه چې روان یې ځې موږ نه هغه ورته بیا وویله چې و زه روان یم تاسې نه ځکه معاذ وایي چې یمن ته لېږه یو کال مخکې نبي علیه السلام ورته وفرمایي معاذه دې کال ته چې راځي نو زما په قبر او زما په جومات باندې به راتېر شي دا ټول آیتونه رب په قرآن کې ورته نازل کړي او د قرآن نه نبي کریم علیه الصلاة والسلام استدلال کړی نو هغه څوک چې هغه قرآن سره ډېر رابطه ساتي ډېره کولی شي خپل ژوند د قرآن نه جوړ کړي کولی شي خپل اقتصاد د قرآن نه جوړ کړي خپل آینده د قرآن نه جوړه کړي آینده خپل ځان ته وټاکي او مسیر ځان ته وټاکي بیا یو طریقه شته نو قاري صاحب ډېره زیاته بخښنه غواړم که زه اوس همدلته د تا نه یو پوښتنه وکړم چې آیا تا د خپل ژوند هغه آینده په قرآن کې لیدلې ده ما خپل ځاني لکه یا ته ګوري یا زه غواړم چې خپل بل څوک ګوري کنه یا بل څوک ګوري نو تا څنګه خپل لیدل خیر به بل څوک خدا خبره زه هغه چاته کوم ګوره چې هغه د قرآن سره دومره تعلق کی کنه دومره تعلق ځکه دا قرآن علم چې کوم دی کنه دا الله خلکو ته ورکي او دا په اخلاص باندې ورکي ګوره دا ډیرو منډو تړلو باندې نه ده په اخلاص باندې الله پاک د خبرې ستاسو خلې نه روباسي د علمونه ته درکې چې خپل به مرده ایران شي چې هغه د علمونه ماته کومه خبره روان دي یو طریقه شته خو هغه څوک بیا دا خبره کوم چې هغه قرآن سره ژور رابطه دا نه چې بس په کال کې یو سپارې تلاوت کې یا دوه کالو کې یو سپارې هغه ورته سبا نه چې تلاوت هم کوي او لګي په معنا تفسیر باندې پوي شي معنا باندې پوي کې ژور سوچ ورکې کوي تفسیر لولي خو مطلب دا چې په معنا باندې پوي شي په معنا باندې پوي شي تفسیر باندې پوي شي داخله کې اسرار باندې پوي شي کنه حکمتونو باندې پوي شي لکه علما چې خالی می کنه دا کار کولای شي نو هغه دا چې قرآن براوړ په قرآن کې چې کوم صورت در باندې ډیر خو لګید ډیر ښه ځکه قرآن خو لوی قرآن دی کنه کوم صورت چې باندې ډیر خو لګید بعض صورتونه داسې دي چې هغې تلاوت یو سړی اوري کنه بیخي داسې مرګ ته یې رسوي ما باندې خپله دا طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقى دا صورت نه خپل هم تلاوت کولی شم او نه بل چا نه اورېدی شم چې بل څوک یې اوري هم بیخي ډېر زیات دغه لاندې راځم اثر لاندې راځم او خپله چې تلاوت کوم هم ډېر زیات سخته ژړا راځي راته نو دا طه ما انزلنا علیک القرآن دې کې ما بیا ډېر سوچ کړی دې کې تا څنګه سوچ کړی سوچ بس نور پرېږدو همدلته که نه خو دې کې ما ډېر سوچ کړی دی ډېر خپل خپل آینده کوم دغه چې مې دغه کړي معلوم کړي رښتیا هماغه پېښې راباندې ټولې شوي یعنې که څوک غواړي چې د قرآن نه خپل آینده معلوم کړي هغه به کوم صورت چې پیښه لګي د هغې معنا او تفسیر کې د سوچ د هغې تفسیر او معنا کې د سوچ وکړي او هماغه زده کوم ته پیښو ته یې تیاری ونیسي لکه اوس یو چا باندې د سورت یوسف ښه لګي نو که دې معنا ته سوچ ته وکړي نو یوسف علیه السلام چې څا ته غورځېږي بندي کېږي مشکلاتونه وځي یو حد ته رسي الله پاک یو مقام وزیر کېږي مقام ته رسېږي نو که په چا خل دا ښه لګي یعنې هغه دې معلومه کړي چې په آینده مې ښه ده آینده کې ډېر دغه وکړي کوشش دې وکړي ښه زه به درته اوس یو بل راز ویم جناب قاري صاحب په ما باندې خپله د سورت النبا عما یتساءلون که چېرته ما ته د تلاوت موقع راغلې ده تر اوسه پورې نو چې زه اعوذ بالله بسم الله ویم نو زما دا الفاظ چې عما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیه مختلفون به دا صورت زه ویم که چېرته یو موقع راشي چې زه باید چېرته جمع ته ملګرو په منځ کې مخکې شم زه به خامخا دا صورت ویم یا فاتحې ته لاړ شم د صورت ویلو هغه یې که نه زیاتره خلک دې باندې خوشحالېږي چې فاتحه کې دا ووایي نور هغه اسلامي اړخونو ته یې زه نه ځم چې ښه کار دی ښه کار نه دی په هغې نه غږیږو خو که ما ته موقع راشي زه خامخا دا صورت ویم نو دې کې ته څه نظر لري بدی کې داس کار خپل ور کې سوچ وکړه کنه ځکه په دې صورت کې الله پاک دنیا مې یاد کړي او آخرت هم پکې یاد کړي کنه دې نعمتونه پکې الله پاک ذکر کړي دی پوه شئ نو خپل ور کې سوچ وکړه او د خپل ژوند د تیر ژوند ته هم سوچ وکړه او نو خامخا د یو تړاو بلري ستا ژوند او د صورت خامخا یو تړاو بلري نو یعنی دې خبرو کې ته نه غواړې چې ډیر ځکه سړی پکې باید خپل سوچ دلته ځکه نه غواړم چې د غلاش ځکه د زموږ ویډیو چې دا ډیر خلک ګوري او خلک بیا د سیا کلی نه ورسي به ورش کاری لکه چې علم غیب ثابت کړه یا ځان ته یا بل چاته پوه شئ نو علم غیب نه ثابتو خدا د قرآن یو معجزه ده چې کوم صورت در باندې خلک یې نو په دې صورت کې ته فکر وکړه ښه ډېر ژور سوچ ورکړه د قرآن او د حدودو نه به نه وځي که نه نبي علیه السلام موږ ته حدود ټاکلي لکه دا میدان دی دې منځ کې ګرځه قرآن کې سوچ کوه په دې طریقه باندې چې حدود نه به نه وځي حدود نه چې څوک هم مطلع ګمراه شوی دی که نه لکه غلام احمد قیداني به در واخلو هغه د حدود نه ګوره ګمراه شو د پیغمبرۍ دعوه یې وکړه نو دې حدودو کې دننه ګرځه چې هر شی کوې او هر څنګه سوچ کوې ورکې که نه نو د هغې دغه نه به نه وځي نور چې کوم صورت در باندې ښه لګېده هماغه صورت کې ته فکر وکړه سوچ وکړه هماغه رقم ستا ژوند به هماغسې تېر شوی آینده ژوند به دې هماغسې را روان وي خو ځان ته ښه تعبیر ته نه روباسئ ښه تعبیر ځکه د ښو ورځو
د کیناستو نیت چې کوم د خپل اجر دی چې سړی په دې نیت باندې دغه شي زه ما باندې د خورز را روان دي اوس افغانان زه تر په دې هغه خیل کی چې د کلونو زه دا خبره خیر ورځ را روان دي نو ان شاء الله تعالی چې په دې وطن باندې مې ورځ ورځ راځي مطلب دا فکر مثبت جوړ کو هغه سکار کیږي بالکل نو ډیره زیاته مننه کوم قاری سم او کدا خبرونه د لیدونکو خوښ شوي شیر دي که ان شاء الله تعالی خامخا به خوښ شو که به د چا خوښ شوي نه خپل نظر او د خپل رأی اظهار راته په کمنټ کې وکړئ ډیره زیاته مننه السلام علیکم